د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه. کابل کې د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون جوړیږي. د افغانستان بین المللي نندارتون مرکز خبر ورکړی چې د روانې غویي میاشتې په 5مه نیټه به په کابل کې د افغانستان او قزاقستان د لسګونو شرکتونو په ګډون د افغان او قزاقستان ګډ نندارتون پیل شي. یاد مرکز ویلي چې د دې نندارتون لپاره چمتووالی روان دی چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت رهبري هم له چمتووالي څخه څارنه کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د دې نندارتون د ترسره کېدو په برخه کې هر ورځ مرستې ډاډ ورکړی دی. دغه نندارتون چې غویي په 5مه نیټه پیلیږي چې د دواړو هیوادونو د شاوخوا 80 شرکتونو تولیدات به پکې نندارې ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ هم ورته نندارتون د ترکمنستان په کوربتوب ترسره شوی و چې هغه مهال یې مسؤلینو پایلې ښې وبللې او د هیواد د صنعت د ودې او پراختیا لپاره ګټور یاد کړی و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. که زموږ له چینل سره تازه یوځای شوي یاست هیله ده چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.